سلامونه نیکی هیله ګلونو لیدونکو ستړي مشئ وختونه مو په خیر په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او له هر ځای نه چې زموږ د یوټیوب چینل او زموږ د دغه نوې خپرونې لیدونکي یاستئ تاسو ته ښه راغلاست وایم د زړه له کومې او هیله مند یم چې ژوند مو په خیر او په خوښۍ باندې تېر شه ګلونو لیدونکو پخلی له حسینې سره خپرونه ده او دغه خپرونه نو ځانګړې ده نن نو په طبیعت کې په آزاده فضا کې غواړم چې پخلی وکړم او ډېر یو داسې خواړه چمتو کړم پاخه یې کړم چې نوم به مو ډېر اورېدلی اوسي ولې ډېرو کمو کسانو یې مزه څکلې ده او نوشیجان کړي دي خو هغه کسان چې په کلیو کې ژوند کوي دا د اکثرو ولایتونو دودیز خواړه دي او اکثره ځوانان پخوي میله پرې کوي میله پرې جوړوي او نوشیجان کوي په ځانګړې توګه هغه ولایتونو کې چې کچالو کرل کیږي او د کچالیو یا الوګانو کښت کیږي نو حتما دغه خوندور خواړه په هغه وخت کې چې کچالو رسیږي پخیږي او کچالو راټولیږي نو د ځوانانو یو میله پرې جوړیږي شاید ته ډېره تاسو پوه سوي یاستئ چې زه کوم خواړه یادوم ګلونو لیدونکو د کلوخک نوم به مو اورېدلی اوسي او ستاسو له منځ نه به ډېرو مزه به هم څکلې اوسي طعم او ذایقه به لیدلې اوسي نن غواړم چې په خپرونه کې کلوخي یا هم کلوخکه پاخه کړم چې دا عموما په پخلنځي کې یا په ښار او بازار کې نو امکان نه ده چې پاخه سي د همغه لپاره موږ هم راغللو کلي ته تر څو په دغه ښکلي طبیعت د مني په دغه ښکلو او شیبو کې په داسې ورځو کې چې لمر نو هغه ګرمي او تودوخه یې ډېره ټیټه ده او ډېره حتی د ورځې په هر وخت کې موږ کولی سو چې باغونو ته یا پټیو ته ووځو او تر ډېره پورې هم دغه لمر ډېر ښه لګي نو د هغه لپاره ما هم وغوښتل چې دغه ځانګړې خپرونه تاسو ته ثبت کړم انشاءالله چې د خوښې وړ مو وګرځي د ویډیو تر پای راسره پاتې شئ زه قایدجان د ځینو دوستانو او عزیزانو په ملتیا باندې به نننی پخلی وکړو او کلوخکه پخه کړو دا چې څنګه پخیږي څه شرایط لري څه چمتوالی ورته نیول کیږي نو دا ټول به چمتو کړو او په ګډه سره به پاخه کړو نو قایدجان هم فکر کوم تللی و په لرګیو پسې تو خب بسته ونه راورده ده قایدجان باش گفتم یک درخت بیاریم یک کار داریم با کلوخک دیگه باش که میره جور کنیم بله باش که سلام علیکم رای دوستا داشته باشم حتما ستړی شوی ببین د چای هم نوشیجان که و لیدونکو سره هم ستړي مشی وکړه سلام دوستای عزیز خدا کنه جور صحتمند باشین چه قسم که سینه برتان گفتن که ما امروز آمدیم و کلوخک میگیشه از کچالو جور میشه و موسم کچالو از سال فصلش است که دیگه باید برایه همینجا که ششتیم زیرا کچالوست دیگه ما مانده شدیم همی درخت آوردیم از اوجا که توته کنیم جایش جور میکنیم و ببینیم که چه قسم طریقهش است از ما اول دفعیم است خیر چوبای چیزایش خو میده میتونیم کچالو رو هم کشیده میتونیم دیگه طریقه دیگه ش ببینیم که دیگه چه طریقه است شما هم بیننده باشین و یگانجا میری با شما هم جور کنین بخواه بله ما هم ویل لیدونکو ته هر هیوادوال مو کولی سي ته موسی جان واخله قایدجان را به ولی لیدونکو موسی جان و هوره جان نو څه ووایم هوره خو بیا هم بلده شوې ده ځکه څو ځلې مونږ بېلابېلو ځایونو ته چې تللي یو هلته ونې دغه شنه ځایونه او طبیعت خاورې ده هر څه لیدلي دي ورسره اشنا ده ولې موسی جان ته بیا نوی ده د هغه لپاره نو دغه ځینې ځایونو کې چې ویني چې له خپل قد نه یې واښه یا بوټي جګ وي بیا نو ډارېږي بیا قرار ځای په ځای ودرېږي ژاړي او وایي چې یو څوک ما بوځي تاسو وینئ چې په دې یعنې ډېر کم وخت کېږي چې مونږ راغلي یو باغ ته تاسو ګورئ چې خپل کالي په څال کړي دي خو ډېر زیات خوشحاله هم دی کنه موسی جان موسی جان دیگه آوردیم که از طبیعت هم لذت ببره ما خود ما علاقه‌مند طبیعت هستیم دیگه موسی جان هم گفتیم دمی طبیعت آزاد آموخته شوه از خاطر دشار دیگه وقت جایا نیست که از پیشش لذت ببری هست خب جای طبیعت باز فرق میکنه و آمدیم موسی جان هم یک کمک ویتامین دی بگیره ما هم ویتامین دی بگیریم دوستای عزیز منتظر همراه ما باشی که باش که طرز تهیه چیزایشان هم باز
شاید در طول برنامه براتان بگن. حتما لیدونکو نو را سره مل اوسئ. د ټول نه مخکې باید ځای ورته جوړ کړو. د کلوخک لپاره زه ټوله ویډیو بشپړه توګه باندې تاسو ته ښکاره کوم او لږ څه لرګي راوړو یا خس راوړو. قیجان هم ډېر ښه غټ لرګی راوړه. دا به هم ټوټې ټوټې کېږي ولې دا هم کم دی. د کلوخک لپاره ډېر لرګي پکار کېږي. نو وبګرځو. عموما ما ویلې چې کله چې ځوانان دغه میله کوي یا کلوخک پخوي نو د همغه خپل همغه کوم باغ کې چې جوړوي د همغه ځای نه وچ لرګي حتما شته وي. شاوخوا ته د باغ بوټي دي لرګي دي هغه راټولوي. نو مونږ به هم نن مونږ د هغه ځوانانو په ځای باندې دغه میله کوو. تاسو هم را سره یې د خپرونې تر وروستۍ پاتې چې څه ډول کلوخک راځي. د قیجانو لومړی ځل دی چې دغه تجربه تر سره کوي چې آیا خوښ به یې سي که نه. هم دغه زحمت یې ځکه همغه زحمت ویستلې هم یو میله ده او هم په وروستۍ کې چې څنګه خوند او مزه کوي هغه به هم بیا تاسو ته کیسه وکړي. نو را سره مل اوسئ. زه به ټوله برخه تاسو ته ښه واضح ویډیو اخلم در ښکاره کوم یې چې کوم کارونه د کلوخک د پخولو لپاره کیږي. ولې زر باید شروع کړو د لپاره چې کله چې کلوخک مو دم ته کېښودله حتما باید 1 ساعت 2 ساعته دومره وخت کېښودل چې 1 ساعت 1.5 ساعت ډېر ښه وخت دی. د هغې لپاره چې بیا ناوخته نشي. شروع به وکړو. خیره بسم الله گفته شروع کنیم بریم او دیگه. کار مو ډېر دی. باز پس کابل رفتنی هم هستیم. بله بریم شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موسی جان راځه بچه راځه لرګي ټول کن. موسی جان دیگه کالای مکل چه خاک پر کرد بوتای شیجه خاک هسته. درخت خدا پس دمو جایش ببرم که اینجا جور کنیم میشه. چای من بگیرم که مانده شده میگه. اونم جای خوب است سایه است. اون طرف بره. او د همدې ونې لاندې به جوړه کړو ځکه چې د ونې څه نه څه سوری به هم وي تر څو ښه کښېنو او اوس چې اور لګوو نو ګرمي هم احساس نه کړو. لیدونکو د سنځلې ونه ده. سنځلې هم ښې پخ شوي دي. لرې له زړه مو که مو اشتیا وي حتما کومنټ وکړئ. زه به بله ورځ بیا ستاسو له خاطره راسم. سنځله به درته وټکوم ټوله به یې کړم او بیا به مې تاسو ته در ولېږم. تاسو وینئ چې ماشاءالله څنګه ښه ټوله ونه ډکه ده او ښه سنځلې هم پخ شوي دي. لیدونکو یو بل څه هم تاسو ته نقل درکړم. دغه ونه چې تاسو ګورئ دا سنځله دا زما په نامه ده. دا زما د پلار باغ دی او دا زما په نامه باندې په همغه ماشومتوب کې ایښې وه. اوس نو ډېری ونې دې خوا ته تاسو ګورئ چې هغه یې له منځه وړي دي. ونې یې لرې کړي دي ځکه چې زړې شوې وې او دې خوا ته ماشاءالله نوی باغ ایښی دی. دا نو څه نه څه ثمر ته رسېدلي دي ونې او خو زما ونه یې پرې ایښې ده. ما ورنه کله چې اول راکړ وایي چې د مځکې نه مې ونې لرې کړلې. ما ورته ویل زما ونه خو به دې نه وي لرې کړې. وایي نه هغه خو ستا په نامه باندې ایښودل شوې ده او ماشاءالله ډېر ښه خوندورې سنځلې هم کوي. نو وایي هغه مې پرې ایښې ده. لیدونکو شروع به وکړو. قیجان سره به زه هم ملتیا وکړم. هاغلته قیجان لاړه چې لرګي راوړي او زه به هم څه نه څه لرګي ټول کړم او په خپل کار باندې به له خیره شروع وکړو. موسی جان این از اینی کار بگیریم و گندشککای ما ببره. موسی چی شی کوي؟ سنځلې ټولوي. ای بسم الله بسم الله بچی مې ولوېده. چی شی کوي؟ چی شی؟ خدای شکر سنځلې ټولوي د بابا له باغ نه. ورو ورو بچی چې ونه لوېږي. بچیم تام جمع که بگیره. ایره بگیره. مثلا ایره باید اوجا پرتو. اوجا پرتو اوجا ببر. آفرین اونجا پرتشه. اینجا چوبکای خورد خورده است که به درگیران کار میه. دگاهشو باید از طرف بیاریم دیگه. اینجا نزدیک هم است.
قدرمنو لیدونکو دلته دغه ونې چې ما تاسو ته قصه وکړله چپه کړې وې او د هغه نو ډېر ښه پاتې شوي لرګي شته ښه وچ سوي هم دي نو زه یې هم راټولومه موسی جان ته تاسو ګورئ چې د ما شای نیولې ده او تر څو د قلوخک لپاره لرګي پیدا کړو موسی جان خیر جان وردی نامخته ښه لرګي دي چوب دی زیاد است خود درختها دیگه نوزده ای چوبایش هم خشک است خوب خود در بگیره خیلی صحیح وچ سوی دی خوب چوبا خشک است گپ خودت خوب در میگیره برم حالا که در کابل ما تو در زمستان اگه بخاری میماندیم چری میماندیم از اینجا چوب از اینجا جمع میکردیم از ما دیگه کار مرکز گرمیست جمع نمیشه موسی جان بیا موسی بیا بچه بیا طرف بیا رضا موسی جان بیا 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 ایره بگی بچه ایره بگی اینه اکشم تو بگی بیا چه هم کار میکنه دیگه لیدونکو دغسې وړه وړه لرګي مې راټول کړل صبر چه زیگه صبر نوشی جان مرک درزم درخت اینجیش پشت قدرمونو لیدونکو د دې ترڅنګ چې لرګي مو راټول کړل لرګي ورته ټوټې ټوټې کوو دې ته څه وایي لوټې هم راټولوو او په مختلفو سایزونو و اندازو یعنی غټ غټ شروع وړې وړې غټې غټې لمدې وای نه وچې فرمایش راغی چې وچې باید اوسي زه به اوس په وچو پسې ګرځم لوټې هم ټولوو او دا هم وروړو همغه ځای کې چې قلوخکه جوړوو ګلونو لیدونکو لرګي مو راوړل ورسره لوټې مو هم راوړلې نور به نو د قلوخکې جوړول شروع کړو چې په څه رقم یې جوړوو تاسو هم راسره مل اوسئ لږ به کمره وړاندې راسي کمرمن سره یو ځای ځکه چې لرې نه نه کېږي صحیح ده که نه دا به په سر کې دا وړې وړ واخله زه به دغه نور یې درته راوړم
دا یوه دانه پاتې قای جان ما ویدیو رو میگیرم تو برو امو رو بیار لږ مضبوطه یې ښې دي دا بیا پس ته وروي خطا بیا غځېږي اوس چې داسې خطا کېږي دغه وه دا کوم چې ګټي نور هم پکې ږدي داسې پیراشین دقیق سره پروا دسه کار کم کم رجګه پورته زور همدغه ورته ماته کړه همدغه ورته ماته کړه زور دا ورته ورکړه څنګه ناست دي که او فقط دغه جیر ډک سي نور بس پورته قدرمن لیدونکو په دې رقم باندې د کلوخک ځای جوړوو او په اول کې دا وړه وړه خس ایږدو تر څو اور واخلي او بیا وروسته له هغه نه د هغه غټ لرګي پکې ایږدو نو زه به اور ور واچوم لیدونکو کله چې کلوخکه مو ولګوله ښه یې پرېږدو چې ښه اور پکې وسي دغه لرګي چې راوړ دي شاید دا ټول پکې وسوځي یو څه نور هم ضرورت سي او وروسته له هغه نه چې ښه دغه لوټې ګرمې راغللې پخې شولې بیا نو خپل نور کار مخې ته وړو تاسو نو ملتیا وکړئ چې آخر یې څنګه کېږي دغه د لرګیو او خاوره کله چې بوی سره مکس سي یعنې د اور ډېر یو ښه خوند ډېر یو ښه بوی تولیدوي نو ځای مو خالي دی واقعا هره شیبه لذت لري او زه هیله مند یم چې تاسو هم د ویډیو له لیدو څخه همدومره خوند واخلئ په همدومره مینه چې زه کلوخکه جوړوم دغه خواړه جوړوم نو تاسو هم د لیدلو څخه همداسې خوند واخلئ اور هم نامخته ډېر ښه لګېدلی لیدونکو یعنې وروسته له ډېرو کلونو څخه ما په قلوخک کې یا مثلا نغري چې ورته وایي یعنې نغري شکل لري اور ولګوه نو په ځان مې دومره باور نه درلود چې شاید زه وکړی سم چې داسې ښه اور ولګوم ولې ماشاءالله ډېر ښه اور بل څه خو د دې لپاره چې لمر هم دی هوا ګرمه ده نو لږ څه دغه حرارت هم څه وي ګرمي زښته زیاتېږي ولې خیر هم کلوخک ارزښت لري او هم تاسې ګلونه لیدونکي ارزښت لرئ چې ستاسو لپاره دا خپرونه زه جوړه کړم که نه ماشاءالله دلته ډېر کسان دي چې په خپل زړه د کلوخکه جوړوي ولې ما وویل چې نه زه غواړم چې زه خپله
د کلوخک جوړه کړم پخه کړم او ډېره ونډه پکې زه او قاجیان ولرو دې لپاره چې زه خپرونه ثبتوم. دوستای عزیز امروز از دهقانی یک لذت ببرید که از دل دهقانان بیایم یک دفعه که چقدر زحمت میکشه کشت میکنه و بدبختانه بگیم دیگه تجارا ده سال میگه قدر خریداری نکده چیزه و کل چیزا مانده هم سیب هم کچالو اینجا خو سیب زیاد است در میدان ورده کچالو دیگه این حال قدر جای کندم شاید 1 کیلو واره شاید برآمده باشه کچالو از خاطر زی ساحه میگه سایه است خسرم تجربه داره دیگه من خو ندارم زمیندار است میگه قدر کچالو نمیکنه جای کفته داره باز و میتونه اینا رو اینه قدر است اینجا فعلا اینجا سایه که باشه میگه قدر کلان نمیشه قدر اگه نه کود چیزا هم داده برشان ها باشه که چقدر کچالو رو بکشه دوستای عزیز مانده بودیم لنبر دیگه چوبار ماندیم تقریبا ده 1 ساعت شاید شده باشه یا کم از او دیگه که قوق شد این حال ما تجربه نداریم دیگه باجا جانم دیگه شروع کرده بر ما میمانی از طرف عزیزه حالا همون طریقهش هست که چیزایش میکشه مثلا سیاه قوقش میمانه دیگه کچالو رو اینا انداخته میره که دم قوق باز دم میمانه شه سنگ از غیره تو رو رمده سیده کنه به اندازه سنگ دی مثلا واړه او غټ دی که زیاتره واړه پکې اچي متوسطی عزیز دیگه کار ما شروع شد باش که چی وقت تیار میشه چی وقت با خوردنش مانده خود زیاد شدیم بیل زیاد زدیم وقتی یگان تا میگه اشتیا که نداریم باز بیاین بگه چند تا بیل بزنی که اشتیای تن بیه که از دل دیقانان بیاین دیگه زغال پس انداخت در سر از همون کچالا را که بود حالا از سرش دیگهش کچالا را سر مندازه کچالو نورم واچو مرده پاس نواچوم دوستای عزیز اینا را کچالو رو دیگه از بالا انداخته میریم برش مقصد کچالوی ما اینجا سعی کنین زیاد هسته شما میمان هستی اگه میین منتظر تان می باشیم جور کردنش چقدر خوبش هستی که خوردن از این چقدر مزه‌دار باشه کامره رو پیش بیار تو یک دفعه اینا قدر پر شد تا سر تا دیگه اندازه جای نداره دیگه اینا سرش پس پت میکنن و شروع به چیز میکنن دیگه طول اورانی هست
این از خاطر از او میزنن که مثلا یگان طرفش یک کمک جای مثلا مدت دم شود. اگه دم یگان برنج که دم میتین یک چیز میمانه که او از پیش تف نبره. این طرف یا باش که کامرامین ما در غلط جای رفته کلش خاک شد دگال. دوستای عزیزی بیل از همسایه آورده بودی دوستیش باجه میشه که سان تاوانش به تورش مفته دیگه فکر ما آمدیم باز یک بیل برش میاره. حالا خود حالا خود توانیدار کت ماله دیگه. عزیز 1 بجه است از یک دقیقه تیر شد دیگه. سمره وقت لپاره پرید زینت رو 30 دقیقه به 40 دقیقه دیگه ایرال میمانیم. در 40 دقیقه بعد از 40 دقیقه دیگه آماده میشه به خوردن. ببینیم که چی تیار میشه. بخیر اگه گزامت کشیدیم دیگه حتما یک چیز خاص است. دوستای عزیز دیگه او رحمت ماندیم به 40 دقیقه ما آمدیم طرف. حالا که آمدیم این طرف چکر خب پیش هم یک چکر بریم و اینی دستازه از ما 1 روزه است و اما روزه دستای دیقانا دیگه خب از 1 روزه است دیگه. دوستای عزیز دستای دیقان خود دیدین از ما از 1 روز است. از او بیچاره قدر زحمت میکشه و باز ما تیار سیب و همین هر چیزی که یا کشت میکنن حاصلاتشانه و لوبیاس کچالو چیزی که در این منطقه کشت میشه. زیاد سنجت هم هست. سنجت هم بود، زردالو و زیادتر این یک درخت هست که درخت دلخایم است. یکی است یکی درخت مجنون است و کشال که می باشه. زیاد یک ویدیو ما شارت ویدیو است دو است. خب دیگه چیز نگرفتیم دیگه. درخت علاقمندش زیاد است و پیش درخت چنار است. پیش چیز هم که باشه اینجا دمی یک هم یه شرشری هم باشه و گندشککا صدایش باشه. بازی یک توشک پرت یک پیاله چای هم باشه. باز دیگه بسیار صاف می باشه. دیگه حالا آمدیم همون چیز میکنیم دیگه. در اینجا هستیم حالا میریم پیش او کمی دستای خدا بشیم و از او هم یک لذت ببریم از این باغام. دیگه آمدیم همین طرف باش که حالا هوا پیدا کنیم که او کجاست. اینجا یک جای هست و حالا حتی شده که دمی اطراف بلوموم خوب است که سولارا هست و در منطقه با خود سولار مثل چا زده و سولار تا کده یعنی برق نیست دیگه. او یعنی برشان خوب است به زمینایشان که هیچ خشک نباشه. باید دیگه بالاخره آمدیم او پیدا کردیم. او هم دیگه محبتی او یخ هست. اول خوی دستای خدا برشه کمک برابر کنیم. باش که دستای عزیز او زیاد سرد است. از چانم بوده بیخی یک در دستای من و اوجه کمک یکانی خود کلش خاک است دیگه. باید یک کمک خیره که خاک پر شده. دوستای عزیز اینجا از دیگه کس هست خو اجازه است پیش گرفتیم اینجا مولی کشت کرده دیگه. بیاییم این طرف یک دانه مولی رو هم بگیریم. اما خب بس از دیگه همین 3 دانه رو گرفتیم. اینو یک ششته نکنیم هم اینجا.
دوستای عزیز پس آمدیم طرف جای اصلی خود که قلخک جور کردیم در موجه و زمون را پس آمدیم و یگان چیز مان غنیمت هم به دست ما آمد. دوستای عزیز منتظر باشی، برنامه دکام ادامه داره تا که قلخک آمده میشه باز ما نوش جان کنیم، باز مزه از هم براتون میگیم. دیگه فعلا خداحافظی نمیکنیم، منتظر باشین. قدرمن لیدونکو بالاخره قلخک پخه شوله او دغه تقریبا 15 دقیقې مو پرېښودله. نو زه ډاډه یم چې ډېر خوندور راغلی دي. کچالو ډېر ښه پخ شوي دي خو ډېر ګرم دي او د قاجیانو لومړی ځل تجربه ده چې قلخکه به هم یې ولیدله، هم یې جوړه کړله، هم به یې مزه وڅکي. نو تاسې هم راسره مل اوسئ. قلخکه مو ورانه کړله او ټول کچالو به ورنه راوباسو او بالاخره کله چې جوړ مو کړل چتني سره، وطني تروو سره، مستو سره، بیا به یې هم نو تاسو ته در وښیم. ملتیا مې وکړئ. دوستای عزیز هم قلخک آماده شد. چیزی که دیدین شما شاید کلش خاک ببینین هست خدمو پخته شده، ولی طریقیش نشان دادن، گفت که از وسط 2 تا میشه اینطور دیگه خاکش دیده نمیشه، در بغلایش هست و خوردنش هم دیگه اینجا مساله چیزا کلش ماندگی است. مساله برگر است، نمک است، گشنیج، یک رقم مساله ترشک است و 2 غم امرایش است دیگه. بازار رقم که خوش داشتین ما فعلا یک ساده نمک بزنم میشه بازگایش بخورم. مساله هم هست اینجا، یک کم مساله هم پرته میشه. برای کلش کال آمده، کلش هم اندازم دیگه و طریقیش هم هست از وسط خورده میشه دیگه. این دوستا خاک ما که چیز هم نیست کدش دیگه. حالا اینی هم 2 وطنی دیگه. باجی جانم که ما را دیت چیز دعوت کرده دیگه، خداوند برش دیگه هم زیاد برکت کنه در هر چیزش. و دوستای عزیز طعم هم ازش زیاد یک چیز خاص بود. من اول دفعه است که خوردم، میره نخورده بودم و تشکری میکنم از زحمتای ازیا و روز خوش، وقت خوش. خداحافظ فعلا دیگه. دوستای عزیز که ما گشنه شدیم، زیاد کار کردیم، دیقانی هم کردیم دیگه. تا برنامه دیگه منتظر دیگه برنامه باشی. لایک، کامنت، شیر از یادتان نره. تشکر. قدرمنو لیدونکو د خپرونې په دوام مازدیګرۍ شیبې دي او لمر نور په لوېدو دی. تاسو وینئ چې دلته څنګه ښه د مرغانو غږ او شورماشور دی. نو تاسو رابلم چې د څو شیبو لپاره د ښکلی غږ واورئ او ورنه خوند واخلئ.